الله رب العزت د سورة العمران 103 نمبر آیات کې فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تاسې ټول منګولې ولګوئ د الله پر رسۍ او خواره کېږئ مه. ومولیدل د اتفاق، اتحاد، یووالي نتیجه چې ظالم جابر څنګه راغی په ګونډو شو، کوښښونه وکړل د ماتولو د پښتنو د افغانانو، خو جرګې ته تسلیم شو. دغه جرګه کې باید ډیر زیات پاملرنه وي، مشرانو، کشرانو، ځوانانو، سپین سرو، تور سرو ټولو ته غوږ ونیسئ او هر هغه څه چې د دغې خطې یا دغه مشرانو میرمنو خواهش وي او د زړه اواز وي غږ وکړئ او انشاءالله العزیز بریا د افغانانو. سلام.